ټولو قدردانو مېلمنو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او درې بیتونه درته وایم نوي بیتونه دي پیر صاحب چې زمونږ د پښتنو هر یو میدان زنده‌باد زمونږ د پښتنو هر یو میدان زنده‌باد مین کو بچهان ټول نشنلیان زنده‌باد زمونږ د پښتنو هر یو میدان زنده‌باد مین کو بچهان ټول نشنلیان زنده‌باد کلر دی او کلر دی پښتانه دي د کار خلک قربان شم پېښور افغانان زنده‌باد او چې راشي پښتون یو کې یو یې موټی یو یې کور کې چې لر کې بېدبختي داسې ځوانان زنده‌باد زمونږ د پښتانو هر یو میدان زنده‌باد یو نظم دی نوی نظم چې د ټوپک دست د خوشحالي کومونګه د ټوپک دست د خوشحالي کومونګه قلم نه یې خوځي کومونګه پښتون بچیو پس نه پوهېږو ټول جذبتي پس نه پوهېږو پښتون بچیو پس نه پوهېږو ټول جذبتي پس نه پوهېږو که بیا پوهېږو په سګرټ پوهېږو یو په ټوپک بل په کرکټ پوهېږو که بیا پوهېږو په سګرټ پوهېږو یو په ټوپک بل په کرکټ پوهېږو سکول ته ځو خو د مزو دپاره شوق مو سبق نشته لنجو دپاره دا ګټه نه دی دا تاوان کوو د ځان دښمن یو د ځان زیان کوو او مینه مو کړي که کتاب وای چېرته مونږ پښتانه به اوس کامیاب وای چېرته مینه مو کړي که کتاب وای چېرته مونږ پښتانه به اوس کامیاب وای چېرته مانه ګیله که کوئ مه یې کوئ ماسې خنده که کوئ مه یې کوئ د سکول نه بد خو مزدوري کومه زه د غربت سره سیالي کومه مانا ګیله که کوئ مه یې کوئ ماسې خنده که کوئ مه یې کوئ د سکول نه بد خو مزدوري کومه زه د غربت سره سیالي کومه د خان بچیه خنوتو وایه په کور زمریه خنوتو وایه سخر خو سکول ته ښه بمبار راشي خېټه دې ډکه وي تیار راشي د خان بچیه بیا پیلېږي ولې په امتحان کې ناکامیږي ولې د خان بچیه تل دولت نه وي ستا به په لاس دا سیاست نه وي ګوره قرآن سره محبت پیدا کړه د پاک سبحان سره محبت پیدا کړه بیا به ځلېږي او رڼا به کوي ټولې دنیا مقابله به کوي زه د قلم او د کتاب ملګری یم ترمان د سوال جواب ملګری وسلام